السلام علیکم ملګرو د وینډوز 7 د زده کړې په سیریز کې نن ورځ راځو تاسو ته زه په ډیسکټاپ باندې اوله منیو وایم کله چې تاسو رایټ کلیک وکړئ تاسو هلته یو اپشن یو منیو اوپن کیږي لیکلی وي چې ویو معنا ښودل راته ویښه کومه ایکن چې تاسو وینئ دا تاته څه طریقې سره وښودل شي ګوره ویو راته ویښه څه رقم ته وښیه فی الحال ما سره د میډیم حالات کې دي که زه ورته وایم چې ماته لارج وکړه لارج باندې به کلیک وکړي اوس به ستاسو کومې ایکنې چې دي دا به غټې شي مخکې څه رقم ته وښودلي او اوس څه رقم ته وښودلي نو کولی شئ د ویو نه دا ورته چینج کړئ میډیم په عادي سایز کې غواړي درمیانه نه به غټ وي نه به وړوکی سمال یې راته وښیه وړوکی زه ډېر راسره ایکنې زه غواړم چې سمال یې وکړي اوس وګورئ موږ سره ایکنې څنګه شولې سمال شولې رایټ کلیک وکړه ویو ته راشه ویو نه پس په خپله خوښه باندې چې کوم اپشن خوښ وي هغه ورته سلیکټ کړه او چک پکې ولګوه کوم ځای کې چې چک لګېدلی وي په همغه شکل باندې ورته ښودل کېږي بل اپشن دلته چې موږ په دې کې کوم وایو د ویو نه پس بله مینیو چې اوپن کېږي آټو اورینج ایکن ده کله چې تاسو سره دغه کومې ایکنې پرتې دي کوم فایلونه پراته دي او دا ګډ وډ وي وینئ اوس ما سره څنګه دي ګډ وډ پرتې دي خو زه ورته وایم چې دا ماته څنګه کا آټو اورینج یې کا نو بیا به چې دا اټومیټیکلی چې صرف کوم ځای کې وي هغه مکمل یو ځای ته راټولیږي او اټومیټیکلی په خپله باندې برابریږي اوس که ته چېرته دا وړې هم وړل کېږي نه یو ځای نه بل ځای ته هم لیده یو ځای نه بل ځای ته بیخي وړل کېږي نه دې نه بس الاین ټو ګریډ ده بل شو ډیسکټاپ آیکنز دي کله چې تاسو ته چک نه وي لګېدلی تاسو سره بالکل ډیسکټاپ باندې هېڅ هم نه شو کېږي اکثره ملګرو ته داسې مشکلات راځي سیټینګ کې ونه ګوتې باید شوي وي باید چې دې ته وینډو وکړم که څه وکړم ما سره ایکن نه ښودل کېږي ته به رایټ کلیک وکړي ویو او په شو ډیسکټاپ باندې به چک ولګوي کله مو دلته چک ولګو تاسو سره چې کومې ایکنې دي هغه به سره شو سي او که چک نه و لګېدلی بیا به تاسو سره د ایکنې نه شو کېږي د دې نه پاس بیا چې دا بل اپشن مونږ وایو هغه مونږ سره که چېرته دا چک لګېدلی وي چې څومره شیان مو وي هغه بیرته اټومیټیکلی برابریږي ګډوډ کړي به مې بل راځو شو ډیسکټاپ ګیټ ګیټس فی الحال ما سره ګیټ ګیټس نسته ماته به شو کېږي ګوره اوس ورته دا دلته چې کله تاسو راغلی رایټ کلیک مو وکړه دا ګیټ ګیټس دي په ګیټ ګیټس کې تاسو سره مختلف قسمه شیان کلندر غواړئ کلاک غواړئ دا ځینې کسان د ضرورت مطابق په سکرین باندې ځان ته راوستل غواړي ډبل کلیک به پرې وکړئ ګوره کلندر ده ها اټومیټیکلی به راسي کرنسي ده ها دا به اټومیټیکلی څنګه کېږي دلته به اډ کېږي نور کوم شیان چې ته غواړې ویدر هوا باره کې معلومات وي یا نور وي هغه هم راوستلی شئ ګوره اوس ما سره ټیم 5 باندې 5 بجې دي دلته ما سره تاریخ مۍ سنډې ده 3 تاریخ ده دا رقم کرنسي چینجینګ لپاره دا ځینې کسان راولي دې کې بیا زه بله ویډیو ته جوړم د سیټینګ باره کې چې څه رقم ته موږ سیټینګ پکې کوو او څنګه یې برابرو نو که چېرته ته غواړې چې دا تا سره شو سي او که شو نه سي راشه ویو ته او دلته ورته ووایه چې مې راته شو کوه کلیک به پکې اوس وګوره کوم ګډ ګډ چې تا ټیپ کړي ول هغه کار نه کوي نو که چېرته تا دلته شو ډیسکټاپ ګډ ګډس دې ورته لیکلي وي او چک دې لګولی وي دلته نو بیا به تا سره هغه کوم ګډ ګډ چې ته راولې هغه به در سره شو کېږي ګوره زه اوس دلته سات راولم هر څه راولم هغه به دلته ما سره شو کېږي ومولیده هغه ما سره مکمل شو سول او دا مو ویو وه د یو نه پس بل اپشن چې د هغه سورټ بای ده سورټ بای تا ته د ایکن چې کوم دي د دې منظم کول دي برابرول دي تاسو سره خو به ډېر زیات فایلونه پراته وي نو ته غواړې چې تا ته په یو نوم په یو ترتیب سره برابر کړي اوس مثلا هلته ای راغلی ده بیا ال راغلی بیا فی راغلی بیا آر راغلی دغه شان دي برابر دي که نه زه ورته وایم چې نه داسې مه برابروه څنګه یې راته برابر کړه ما ته برابر کړه د نوم په لحاظ باندې وګوره ورته اوس نوم په لحاظ باندې برابر شول ګوره دا فایل نه خو خپل سیسټم دی هغه سره موږ کار نشته دلته ګوره سی ده ای ده فی ده بیا ګوره دغه شان دی اس راغی اول هغه فایل نه راغله فولډر کې وګوره اول فولډر یې په ترتیب باندې نوم په لحاظ باندې برابرې شولې او بیا دا نور فایل نه وګوره دا نوم په لحاظ باندې برابر شو اول ای راغی بیا ډي راغی بیا ګوره ډي مخکې نه راځي ای تاسو به اول ای فایل راځي بیا بي راځي بیا سی راځي او دغه شان دی به کولی شئ په اسانۍ سره خپل فایلو ته لاسرسی ولرئ او ترلاسه کړئ په سایز باندې چې کوم سایز غټ وي اول هغه بیا چې وروسته کوم سایز وړوکی وي بیا هغه راځي ګوره دې سایز غټ دی دې ویډیو دا راوړی بیا دا راوړی دا وړه ویډیو دا د هغه نه پسې وړه ویډیو ده دا بل فایل ده نو دغه شان ترتیب باندې چې د کوم فایل نو سایز غټ وي اول به هغه درته شو کوي چې د کوم سایز وړوکی وي هغه به وروسته شو کوي بل آیټم ټایپ ده قسم شکل دی ګوره کوارې ته به برابروه ګوره دا یو کواری وه دا یو شان دي دغو شکل وګورئ فولډر شکل ده که نه دا بیل راوړل دغه بیل شکل دی دغو فایل نو ګوره شکل نو ګوره پرزنټیشن دی ګوره د پاور پوینټ فایل نه دی ګوره بیل راوړل دا ویډیوګانې یې راته ګوره بیل یې راوړلې نو بیل بیل یې راته راوړل نو تا دپاره د اسانتیا لپاره چې ته خپله ایکن یې څه رقم ته برابروي برابرولی شي د آیټم ټایپ یې غواړي آیټم ټایپ خو ماته ډېر زبردست ښکاري ځکه کوم شی چې ته غواړې ښه ایزیلي به ورته لاسرسی ولري ډیټ موډیفاید تاریخ باندې برابروي مثلا
ما چې ته ټول ریسنټلی کار پکې کړی اول هغه راته اوپن کړه دا اوس تر اوسه ما مخکې اوپن کړی و دغه راته راغی بیا دغه ویډیوګانې مې کړې وي برابرې کړې مې وي بیا دا نور فایل نه راغله نو چې کوم ډیټ موډیفاید شولو کوم کې چې څومره مخکې کار کړی هغه به تا ته اول سر کې راځي او چې وروسته کار کړی هغه به تا ته او وروسته وړي دا بل دی نه پس ریفریش اپشن د ریفریش کار څه شی ده د ریفریش کولو کار دا چې تا کمپیوټر تیزوي کله چې تا کمپیوټر باندې بوج راسي بوج وي پې او ته غواړې چې بوج ونه کم کړي نو ته کمپیوټر ریفریش کا یا چې کله تاسو اول ځل لپاره مو لیپټاپ اوپن کاوه یا کمپیوټر هم سٹارټ کاوه نو تاسو یو څو ځل خپل لیپټاپ ریفریش کوئ چې کمپیوټر مو تازه سي خپل ځای ته راسي بیا پکې کار کوئ بل اپشن موږ دلته فیسټ وایو فیسټ کار چې دا او د فیسټ شارټ کټ کار چې دواړو کې ته کار کوم کله چې زه یو شی را کافي کوم فرض مثال دلته ما سره یو فولډر دا د انګلیش په نوم باندې دا فولډر دا زه ته زما دي چې یو فایل د ګولز دی زه دا کافي کوم کافي کول لپاره دوه طریقې دي رائټ کلیک وکړه او دلته کافي بشي دي نه الته به پیش سي او که کټ دي چیرته وای د به دي نه مکمل رکیږي الته او بیا چول کیږي صحیح ده کنه او زه کافي کوم دلته دی مې هلته دی مې کافي باندې به کلیک وکړي کله چې کافي باندې کلیک وکړو اوس را سره سټاپ باندې دا اپشن تاسو سره فعال شي اوس دلته کله وایم فیسټ وای اچول ته دغه لسنه کرتا واچو کوم فولډر کې اچوي فولډر کې واچولای سي ګور را سره دلته ته فیسټ کا ها دا د فیسټ شارټ کټ چې دا هغه کنټرول وی ده د فیسټ شارټ کټ خپل چې دا هغه کنټرول وی ده کله چې تاسو دې نه هغه ته اوپن کوم ځکه کیبورډ تاسو ګوریا کله مو چې یو فایل اوپن کاو کنټرول سی په واسطه باندې تاسو کولای شئ یو فایل کافي کړئ او کله چې فیسټ کوئ کنټرول وی په واسطه باندې تاسو یو فایل فیسټ کولای شئ فرض مثال زه همدغه فایل لا راخلم اوس کینسل کوم همدغه فایل زه راخلم او بیرته هغه فولډر ته زه فیسټ کوم د جنې کټ کوم او هلته زه فیسټ کوم نو را به شمه ګولز په نوم باندې فایل یا مثلا دغه فایل د لوګو دا زه غیز توړم نو راشه اوس دلته راشه هلته کنټرول سی یا کنټرول کټ ګوره کټ مې کو او اوس غواړم د جی کې فیسټ کوم نو راشه کنټرول وی په واسطه باندې دلته څنګه اتوماتیکلی فیسکل تیار ما سره الریډي موجود ده نو دغه تاسو سره دغه اپشن وی فیسټ معنا ده اچول دی اوس ګوره د اپشن کار نه کوي ځکه ما کوم فایل را اوپن کړی نه را باسلی مې نه ده نو دې لپاره به زه راسم انګلیش نه فاست امپروومنټ او دې نه به زه دا فایل کافي کوم کافي مې چې کو اوس ما دلته وایي چې دا څنګه فیسټ کا فیسټ معنا اچول وګوره ته مې څنګه کو فیسټ مې کو بل فیسټ شارټ کټ ده زه دا راخلم دالته شاچوم وګوره دوه فایل مال ته راچول یو فیسټ شو یو فیسټ شارټ کټ شولو صحیح دا دوه فایل فرق اوس دي کې څه شی ده په پیسټ او فیسټ شارټ کټ کې فرق شي ده په دې کې دوه فرق زه تاسو ته وایم یو فرق خو دا راچی وګوره دا تاسو یو فایل په شکل باندې دا تاسو یو فولډر په شکل باندې کله چې ته یو سافټویر شارټ کټ په شکل باندې فیسټ کې شارټ کټ ته جوړ کې هغه چې کله یو بل کمپیوټر ته یا بل زیته یا بل موبایل ته هغه وړي هغه به هلته کار نه کوي نه به انسټال کیږي تر څو چې تا دا فیسټ سمپل نه فیسټ کړي بل دا سمپل نه شو کیږي دا ګوره د یو فولډر په شکل باندې شو کیږي کله چې ته دا اوپن کوي یا هغه کوي ګوره زه کولای شم دې ته آیکن شکل هم ته چینج کوم اوس ما سره کوم شکل کې ده تر اوسه چینج آیکن کولای شي مختلف قسمه شکلونه فولډر په شکل باندې خې نور شکلونه باندې خې دا شکلونه باندې خې دا هم ورته چینج کی خو کله چې تا یو فایل سمپل فیسټ کړی وي وګوره د کې اوس کولای شي مختلف قسم نور فایل نه دی هغه ته اوپن کی خو د سمپل فایل چې کله فیسټ کړی وي هغه ته نشي کولای چې دغه آیکن ته چینج را چینج کې او تغیرات پکې راولي دا د فیسټ او د فیسټ شارټ کټ ترمنځ فرق ده نو څه فرق نه لري خاص بل چې د انډو کاپي کوم فایل چې ما مخکې کافي ک هغه بیرته راته انډو ک نه غواړم چې کافي شي نو به زه باندې کلیک وکړه او بیرته به تر څنګه کی انډو به کې ولې دا فایل زما مکمل او ورک شو مکمل راته او ورک شو کله چې یو فایل ریډو کافي دوباره بیرته راته کافي راوړه ها د لپاره تاسو ته درې شارټ کټ کیانی وایم ها یو شارټ کټ دا ده فرض مثال زه دا فایل راخلم کافي کوم نو کنټرول سی په واسطه باندې به کافي کې او چې هر فولډر کې ته غواړې هلته به فیسټ کې کنټرول وی په واسطه باندې بیرته فیسټ کې که غواړم د دې نه زه کټ کوم کنټرول ایکس د دې نه به کټ شي او په دغه فولډر کې زه غواړم چې بیرته فیسټ کوم کنټرول په واسطه باندې به فیسټ شي خو بل خبره زه تاسو ته دا کوم چې یو ریډو او انډو مونږ ویلې ریډو یو فایل مثلا دا زه ډیلیټ کوم صحیح ده دا فایل به زه ډیلیټ کوم ها دا فایل ما سره څنګه شول ډیلیټ شول دا عمل نه تاسو ته خیمه دې نه زه ډیلیټ کوم دا فایل مې ډیلیټ کو
خو زه غواړم چې دا مهم فایل مالا ډیلیټ شوی دا او زه دا بیرته راوړم. ته به کنټرول زیډ وایې، چې به وایې کنټرول زیډ په واسطه باندې به راشي. خو چې غواړې نه هسې مې را کافي فایده یې نشته ده، بیرته یې غواړې چې ورک کې کنټرول وای به وایې بیرته به ریډو شي او فایل به دې مکمل راشي. ومولیده دغه درې څلور شارټکټ وي، دا به تاسو ځان سره ضرور زده کوئ. بل دلته ګرافیکس پراپرټیز دي، د کې به بیا وروسته په کنټرول پینل چې کله لاړو کار ورکې کوو ګرافیکس آپشن دي. او بل نیو وایو، نیو لري تاسو ته یو خبره کوم چې کله غواړئ یو فولډر جوړ کړئ رائټ کلیک به وکړئ را به شي نیو ته او په فولډر باندې به کلیک وکړئ. اوس راسه هلته د فولډر نیم کا مثلا ما سره یو فولډر دلته په دې کې ډاکومنټس دي، زما کوم مهم فایلز دي یا فوټوز دي یا ډاکومنټس دي او انټر یې کړه. ګوره طریقه یې دا ده، رائټ کلیک نیو نفاس دلته راشه او فولډر بر سره جوړ شي انټر یې کړه. دا فولډر رینیم کولو لپاره زه دې فولډر ته غواړم یو نوم ورکړم، رائټ کلیک نفاس راشه رینیم کې ولته ګوره دا به ختم کی او په خپل نوم باندې غواړي یا په هر نوم باندې غواړي سیف آنلاین اکیډمي فرض مثال زه ورته ورکوم. دا فایلز دی را سره هر څه چې ته غواړې دا ورته ته ورکولی شي. بل سکرین ریزولوشن د سکرین برابرول دي، سیټینګ جوړول دي. دا خو ما تاسو ته ویلي کنټرول پینل کار دلته مکمل په هر اپشن باندې بیل بیل کار کوو. ګیټس مې درته ویلې کړه چې غواړئ دا شیان راولئ رائټ کلیک به وکړئ او ګیټس ته ولاړ شئ، سلایډ شو دا ویدر باره کې غواړئ، نور باره کې غواړئ ډبل کلیک پرې وکړئ تاسو سره په ډیسکټاپ باندې شو شي. بیرته یې ورکول غواړئ دا کراس سره بیرته به تاسو سره ورکېږي او ختمیږي به. بل اپشن موږ چې دلته وایو هغه پرسونلایز د پرسونلایز نه سکرین برابرول دي، ډیسکټاپ د سکرین برابرول دي. دا هم بیا کنټرول پینل کې یو اپشن دته د کیک کن یو دانه وایم. نو دا و زمونږ د نن ورځې ویډیو خدای دې وکړي چې ډېر څه مو ترې زده کړي وي. د دغه شانتې نورو ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او نور ملګري مو هم خبر کړئ چې هغوی هم ګټه ترېنه واخلي.